او دویمه خبره دا ده چې دغه خلک موږ یو بیا روان دي کله په درو کې موږ چې د کشتیان هم به دی دوره دا د مشرانو سره تلل نو یو هلته سر ځړولی ژاړه بل هلته سر ځړولی ژاړه بل هلته سر ځړولی ژاړه ګوره دا ګرده روژه د دې ژړا دپاره وه دا ګرده روژه د چیس میاشته وه د ژړا میاشته دا ګرده روژه د دعاو میاشته وه دا ګرده روژه د عباداتو میاشته وه تا ته په کار وله چې ته یو مازدیګر یې د جمعې په شپه یې د جمعې په ورځ یو بل ټیم د خپل مړي له ورغلی وه دعا دې ورته کړې وه هلته د یاسین شریف ویلی وه یو عماد یې کړی دعا دې ورته کړې وه نو د اختر ورځ دا د دې نه ده چې ته ورسې غم تازه کړي چې ته ورسې او بل یو داسې رواج دی زموږ په معاشره کې په ماله کې یعنې نیم میاشتې د مخه یو چا ټوکې مړی شي نیم میاشتې مخکې په اول اختر یې دی درځئ چې کور ته نیم میاشتې مخکې مړی شوی دی اته میاشتې د مخه مړی شوی لیکن اول اختر یې دی د مسجد سیدت د پلانې انجکه دی بټ ته غم را تازه کړي حالانکې غم به درې شپې څه وروسته نه وي دا غیر اختیاري شیخ الاسلام مفتي تقي عثماني صاحب وایي زما چې پلار مړ شو ډېر غمجن ولم ډېر غمجن ولم ډېر به مې ژړل اخر مې د خپل استاد ډاکټر عبدالحی عارفي رحمه الله ته خط ولیکي چې زه د داسې حالاتو سره مخامخ یم تاسو دی به یو شی راوښیي چې دا غم مې ختم شي ول ده راته ویل پر غیر اختیاري شي باندې دونې غم کول دا د اصلاح وړ دی چې دا ستا په لاس کې نه دی چې دا ستا پلار تا ساتلی و یا دا مړی د مرګ نه بچاو کړی و دا غیر اختیاري عمل دی او تا پر دې باندې دونې غم ولې شروع کړی دی چې ته وزار صد کوي ژاړه ورځې په غم اخته یعنی دغه د اصلاح وړ دی باید ته د دې شي اصلاح نو دا زموږ په معاشره کې باید دغه شي اصلاح وشي چې دوی د اختر په ورځ یوه میاشت د روژې د مخه به په کور کې مړی شوي د اختر په ورځ نه د کوچنیانو کالي شته نه د غټانو کالي شته نه چپلۍ شته نه چوټ شته غم څه خبر یاره دا مرګونو خواسي زموږ د مرګ زموږ نو پر دغه کوچنیانو باندې دغه رقم غم و ماتم جوړول دا شرعاً د شریعت خلاف ورزي ده دا بېصبري ده دا هغه شی دی چې دا بېصبري ده چې ته کوې او الله فرمایي وبشر الصابرین صابرینو ته زیری نو په کار دا نه ده چې ته داسې عمل وکړې چې هغه یا نور غمجن کړي یا ځان د دیګا لمونځ دې وکړي بس سیده سیده راسه مثلا دلته په خپل کور اودس تازه کوه بس دیګا له درځه د دیګا څخه وروسته د خپلو خورلڼو کره راسه د دیګا څخه وروسته حق د مړو نه دی حق د چا دی د ژوندون زموږ ستاسې ګډ کورونه دي چې هر څو ستا خور مړی چې هر څو مړی هر څو په کور کې آباد وي لیکن د ورورو خواته سترګې کړي شي چې اوس به زما لالا راسي اوس به زما لالا راسي لالا یا په ادره کې ګرځي یا پر میلو اوړي لالا چې لري یا په ادره کې ګرځي یا په میلو اوړي په چکروخ لري په کار دا ده چې سړی د اختر په ورځ ورسي پر د خپلو قریبانو خپلوانو باندې کشران مشران راورسي د اختر یو ملاقات دی وایي کې دغسې خورلڼو نه ورسي پوښتنه به وکړي د ثواب په نیت باندې په ادرو رغو کې باید موږ دا